انسانان پر دوه قسمه یا دوه ډوله دي. یو قسم انسانان د داسې مثبت او ایجابي فکر خاوندان دي چې د هرې مسئلې د حلولو او پایلې را ایستلو په اړه فکر کوي. او دوهم قسم انسانان د داسې منفي او سلبي فکر خاوندان دي چې د هرې مسئلې د حلولو پر ځای مشکلات پیدا کوي. نو ته باید تل دا کوشش وکړې چې د مثبت او ایجابي فکر خاوند واوسې. اوس به د دغه دوه قسمه انسانانو فرق درته بیان سي. د مثبت او ایجابي انسان فکرونه پای ته نه رسیږي. د منفي او سلبي انسان عذرونه پای ته نه رسیږي. ایجابي انسان د نورو انسانانو کامیابیو او بریالیتوبونو ته ګوري. سلبي انسان د نورو انسانانو په عیبونو او ناکامیو مشغوله وي. ایجابي انسان کله چې د نورو خلقو څخه کومه سهوه او خطا پیښه سي، یوازې دا نه چې هغوی نه ملامتوي، بلکې د هغوی دپاره عذرونه هم پیدا کوي او هغه خطا وربخشي. خو سلبي انسان دا فکر کوي چې هغوی په قصد او عمد سره دغه کار وکړي او په خپل زړه کې د هغوی سره حقد او عناد پیدا کوي. کله چې د ایجابي انسان څخه یوه سهوه او خطا پیښه سي، ډېر ژر عذر بیانوي. خو سلبي انسان په دې سبب عذر نه وایي چې د ده په خیال دغه عذر ویل د ده شخصیت ته نقص او ضرر رسوي. ایجابي انسان تل او همیشه په خندا او مسکاوي. خو سلبي انسان تل ترشتندی او بدمخی وي. ایجابي انسان د نورو سره مرسته او کومک کوي. خو سلبي انسان د نورو څخه د مرستې او کومک په امید وي. ایجابي انسان د هر مشکل دپاره حل ویني. خو سلبي انسان په هر حل کې مشکل ویني. ایجابي انسان وایي د مشکلاتو څخه وتل او د هغوی حلول که څه هم سخت دي خو ناممکنه نه دي. مګر سلبي انسان وایي که څه هم د مشکلاتو حلول ممکن دي خو سخت دي. ایجابي انسان په یو کار داسې شروع کوي چې د هغه کار پای ته رسول لازم او ضروري بولي. خو سلبي انسان د یو کار د پای ته رسولو دپاره بې له دې چې شروع په وکړي یوازې وعدې ورکوي. ایجابي انسان خپلو فکرونو ته د عمل جامه ور اغوندي. خو سلبي انسان داسې چرتونه وهي لکه خوبونه چې ویني او هیڅ کار پای ته نسي رسولی. ایجابي انسان وایي د خلقو سره داسې معامله کوه لکه ته چې د خلقو څخه د هغسې معاملې غوښتونکی یې. یعنی لکه څرنګه چې ته د خلقو څخه صدق، امانت او اخلاص غواړې، نو ته هم د خلقو سره په صدق، اخلاص او امانت ژوند کوه. خو سلبي انسان وایي د مخه تر هغه چې څوک حمله در باندې وکړي ته حمله پر کوه. ایجابي انسان په کار کولو کې امیدونه ویني. خو سلبي انسان په کار کولو کې ستړیا او دردونه ویني. ایجابي انسان په قوت او نرمه لهجه خبرې کوي. خو سلبي انسان په ضعف او قهرمنه لهجه خبرې کوي. ایجابي انسان حوادث جوړوي، وخت د ځان تابع کوي. خو سلبي انسان د حوادثو سره جوړیږي، د وخت تابع وي. ایجابي انسان تل شکر ادا کوي. خو سلبي انسان تل شکایتونه کوي.
ایجابي انسان دغه بحث په شوق سره لولي یا اوري او د ویلو سره خاندي او بیا یې تر نورو خلقو هم رسوي. خو سلبي انسان چې دغه بحث اوري نو د ځان سره ووایي دغه بې معنا خبرې ایله کوه.